خوریز مشر دی وبې غوښته وبو ورکړي ابي امامه ورته ویل احساس وبو لازمه ضرورت نشته ودا ولي په مال الله را کړی نه ی وګورې ما راخېټه را کارا کړنو هغه فوټ لکه شوی و فآمنوا جميعا ټول ایمان راوړو دا فرمای نبی صلی الله علیه وسلم له سره راغی وی ویل یا رسول الله یو سره د الله لپاره جنگيږي خو مقصد یې دنیا شهرت هم دی انسان له پرې مسله کې اجر یو کمنی نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لا اجر نشته حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اول جهنم چې ګرمي کې نو درې کسانو باندې عالم دی مالدار دی او پای کې شهید لبو وي صرف پر ځان قرباني کی وی خلق دا کارونه کول ما استاد رضا لپاره سر قرباني مقصد د دنیا شهرت او د دنیا غنیمت او هغه وصول کی اس جهنم الله را کوي اخلاص قسمان په نامه باندې سړیو کنه استریت درس کې ویل شو بدر کې سخت کاروایی وکړه دي صحابه ارمانو کې چې کاش دا کار مونږ کړی نبی صلی الله علیه وسلم یې دا او بیمانه د دنیا نشي صحابي ولې دې خبره سوچ کې واقع سم روان شو دا می تعقیب کی ګور می وخت کې دا زخمی شو ملګرو اوچت کې ډګر نه ورته وی ویل الله فرضا کی زخم دې مبارک چې دا وینه درنو وته دې کې د الله درزا سم مسله دا او قومي مسلې زرا خسته قومیت راخصه معصبت درد دې شوې دا تورې خېټه لکه پر پاسه ځم په روغ ورځوي شي وښه ځان نبی صلی الله علیه وسلم خلق رالل وی ویل یا رسول الله فلان خود شکار وکړو وی ویل الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله الذي جسمات تصدیق وکړي ځکه ما ویلو چې دا به ایمان شي یقیني لاړو فی سبیل الله مقصد الله یې پیژنې اوس دم کې ویرا واعلموا فيشاء ان الله يقينا الله تعالی چې سميع عليم الله يوري او پوهه دې سميع دا معنا مجاهد خبري اوري سميع دا معنا اوري دا هغه انسان چې هغه اسلام په تایید کړي سميع دا چې خبري اوري چې د اسلام په خلاف خبري کوي علیم آیات په تشریح قاسمی لیکلي معنا الله پوهه دې نیت به صفا کی نیت به څنګه صفا کی یو دا چې په الله بقوي ایمان ولري دغه الله شره دا غره لپاره عمل دی دیم قیامت باندې به ایمان ولري یو ورځ بد الله مخلو درېګم کدا عمل داغه لپاره پیدا برا کیو کې بس ګیرم دریم د الله د عظمت عقیده به ولري چې دوی خو الله دې بنده بچي داغه تعظیم بچي څلورم د شاد امت هو د زمانه متاثر کیږي نه چې خلک بداسي وي او خلک بدا وي ابن مسعود دی ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کیږي با هغه کار کدا ټول انسانان راځي شوتا له اراده د خیر وږي چې الله نه کړی نه شي کولای کدا شر وږي چې الله نه کړی نه شي کولای بس دا یو حدیث انسان لکافی دی پنځم اسباب شماله او شامل قبلي کې توحید دی سنت دی اخلاص شپږم د عمل نور سبجاړي رضی کې الله صحابو کې الله را توصیف ذکر کړی دی دوی به شکل عمل کو نو عمل نور سبې جوړل چې الله ته ارادت نکي وم د قران او سنت مطالعه دا یاد ساتي کله چې انسان قران او سنت لولي تدریسي د دوه د ملګرو په ځړ کې د الله او د الله د رسول عظمت شنی تدریسي به رب چې عظمتي فلان وې د شي ویلي دي اتم علماء دا ذکر کړی د الله سره مینا
مینه بد الله سره لري چې په قران باندې راځي په مانځو د الله په ذکر د الله پر رضا د الله په نومونو الله له وخت ورکولو د الله د اولیاء سره ناستا د الله د پرورانو د الله لپاره جوړه د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري قران غمگین आवाज باندې ویل نظر قران کې بند ساتل د امانت لحاظ د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل نهم نیجه صفاکی گنو بالمجاهده جهاد بکئی لسم د الله نه دعا غواړي چې الله نیت می صفاګه ځکه عالم کې مقصد هم دا خبره ده یو لسم یو سړی به عمل کوي پټ حدیث مسلم کې راځي الله تعالی بنده سره مینه کوي دولسم ارش کې نیت کوو د رسم د حرام نزان ساته سوال لسم دنیا نه بیرغبتی جامع لفظ علیم ځکه دا ټول شی نه به مراد کړه معنا د ایتونه بدای علم تر ایت نه پوي ایت نه ګوري الا الذين انسانون لرا الله يخرجوا شوتري من ديارهم ذكورون وهم او حال لا شدي والله بصرها حذر الموت وجر يرد مرغنا فقال لهم الله نوي ولدي خلق لنا طلا موتم لشيء ثم احياهم بالله تعالى ژوند کړه په دعا د نبی ان الله يقينا الله تعالی جل له فضل على الناس خوند فضل له پر خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون مگر اکثر د خلقو د الله توحید نه مني وقاتلوا وجنگي في سبيل الله د الله په دلار کې واعلموا فيش ان الله يقينا الله تعالی چې سميع او رساج خبري عليم په دې ساسو پنيتونو باندې انت ویل قاتلوا في سبيل الله د الله په لار کې جګړو کې وجنگي دیږي کې وایي چې مخکې د جګړې نه الله او مال وباسا مسلمانانو مجاهدینو باندې خرج کړ دې ته ویل چې jihad بالمال قرض الله او مال را کبیر ته به تر در کمای دی نه کی او د چن نن کدا مال د سره د الله او مال در کړی او دا م یا ساته ویلې ترجعون ورس ود الله مخله ودرېږي دې مال بارکه والله ته پوښ کړي بوختنه به کوي چې کوم ځای کې خرج او کوم ځای نه دی وګټو منزل الذي الله يسوق دا غسړې چې قرض ورکړي الله له قرضن حسنا قرض نیک قرض په لغت کې ویل شي قطع کول ولا قرض کوي چې د انسان د مال څخه حساب یې خطا شي امام کی صحیح کی ما اسلف من عمل صالح او سیئ مخکې چې کوم عمل لګلی اغه نیک عمل له کو بد عمل له بزې ته ویل شي خرص خله کو بد دی اغه اور کې دې ویل شي اسلاف المال ونحوه بنيت ارجاء مثله یو شی چاله ورکول په دینت باندې چې د دې مثل او دې اضافه شی مال راکوي مونږ الله له ورکو الله به عزت راکړي ابن کثیر وی استعمالي کې پاغه څه کې چې دینه ایواز اصولي برابر خبر دا کمالي بدني بچي الله یې قرض راکړي به ویل قرضا حسنا دې قرض کې اشاره و دې لشه انسانانو نیک عملونه مخکولې وي ساسو د عملونه الله ما سره ساتلې شي دې لګه قرض یو وخت دغه طلب کیږي نو الله یې ضرب کوي نه درنه اخرم ټول سوره محمد کې عمراشي ټول مالونه الله یې مرا کوي لګ را کوي زره کې 25 روپۍ دي دی آیات کې الله ترغیب ورکړي منزل لري الله سو بيدا سره سوال وکي دوی من او الذي د دوړ راځه مطلب
دریم د قرض ته کې ولګو معنا ګوره بیرته به در خلاصوم ځان له الله اقلم منا یو بسره کې ما سره وفروتی قرض سره به ورسره ویل حسنا د چنم کوم الله ویل انسان لدا مال حسنا دا معنا چې د زړه نه به سره دا مال وباسي دیو جن عام مفسرین وی قرضا حسنا معنا محتسبا ته چې کوم مال د مسلمان مجاهد باندې لګي الله وی نیت بل ثواب وکي زه به ایوا سره درکم ریا به کې نه دیو جن فقر بیان کې نواب شریف حسن خان وی صحیح ځای کې ورام مصرفي صحیح مال نه دا ټول مسلې راجمه کړه قرض حسن به سره ویلې شي مفسرین ذکر کوي چې کله د الله شرطونه په کمال کې راجم شي بس دا قرض حسن دی او ځ خپل مالونه لګوري کدا شرطونه شرط په مال کې موجود ان الله موږ قرض حسن واخصو کني ګور قرض به نشته د مؤثر مال لګوري اول شرط ان يكون المال حلالا مال به حلال حرام مال نه کار وکړي دوی مفسرین ذکر کوي چې دا کوم مال تو ورکه الله رضا به ګور ټول ستاب د ټول مالونه کې عزتمن مالی پردي شی بني چې کله شی ګډوډ شي واسطه کار نه پریږي ایسه به راواله هر زید الله په نامه به ور نه عزتمن مال یو خو حلال لې دوی عزتمن دی دریم شرط په کې دا دی چې ستا ورته ډیر سخت ضرورت راغلی دی احتیاجمنی کور لري بچی لري اولاد زنانا ملګری لیکن د دې ټول شینو باوجود هم تا د اعمال راواخ صلی الله علیه ورکی دي ته ویل چې خرج حسن بل معنا چې انسان به د ثواب نیت کوي ځکه بدینت بینه کې چې ریا ده خاص کر کم شارې شو ورکی د عین بدیل ځان ډیر محتاج غني د الله د رضا لپاره مهمان ورکی څومره مال چې الله لور کې لیکن دا به کم غني تاسو سره الله ډیر مال کې خودل پکارو لیکن مال الګ زره کې خودو نه د آخرت بمبګي کوي نو څه شرب به وشي د انسان لا دې سره به د کم چاله چې ورکی هغه به عزتمن غني او خپل ځان به کم غني چې منو شردا مال محتاج نه دچن بګي دي انسان لره الله